ملګرو خلک ګیله کوي اسلامي امارت یا طالبانو ولې په خلکو باندې او په ښځو باندې دا بیوټي پارلرې بندې کړلې آرایشګاوې بندې کړلې نو راشئ چې ویډیو در باندې وګورم تاسې به طالبانو ته آفرین ووایئ شاباش به ورته ووایئ چې سم کار هم کړی دی دا آرایشګاه والا چې دي که نه دی ډېر ناروا کوي او غټه دوکې روانه کړې ده لکه تاسې وګورئ دا دوکه دا به د څو کالو وي 50 شاوخوا به وي که نه په دې باندې اوس خواري کوي میړې تباه کوي چې هر چا ته ودیږي ظالم هنر دی دی سره چونې شروع کړله ښه ګچ ورکوي ګچ بیخي بل کوټه کې ورمېږ غاړه به هم کې که نه هغه وچیږي او نور پرې وهي باڼۍ مې ورته غټ کړم یلکه دا سهار دی ده نو زه یم په حقه باندې دا آرایشګاوې بندې کړي دي دا وګوره دا داسې مثال لري چې ته د یو دوکاندار نه موبایل اخلي او موبایل ته آیفون 15 اخلي او دا ظالم درته د آیفون 15 په ډبي کې نوکیا ساده موبایل واچوي او در باندې خرڅ کوي دا خو دوکه ده دا خدایوالي والا غټه دوکه کوي دا بېچاره دا خاوند دی چې په سبا یا بل سبا دا سبا باندې دا مخ وینځي او دا شی وګوري زه خیر دی یو څو شېبې خو به خوشحاله وي نو ملګري ځینې فیسبوک کې ګیله کوله چې په ښځو باندې کار بند کړلو نو ښې وکړل که نه خو دا وګوره دا څه شی مې څه شی جوړ زه په دې خوشحالۍ کې دا ویډیو در سره لایک کړم